بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان باعزت ولس، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د مارچ 2 ورځ د هوت 11 سره سمون او د 1402 کال د بلوچ د فرهنګ او کلچر ورځ دی. ټول د افغانستان باعزت ولس ته مبارکباد وایم، وهله الخصوص خپل بلوڅانو ته چې په هر ډګر کې د نور ورونو سره په هر خوا کې اوژه په اوژه د افغانستان د سرحداتو په ساتلو خاطر، د افغانستان د عزت ساتلو په خاطر او زیار ایستلی دی او خدمت یې کړی دی. دا باعزته فرهنګ چې په نړۍ کې رپیږي، دا ټوله د افغانستان ولس ته خپل بلوڅانو ته مبارکباد وایم. دا هغه اصیله فرهنګ دی، هغه باعزته کلچر دی چې په دې باندې فردوسي د جهان شموله ملک الشعراء شعرونه لیکلی دی، کتابونه لیکل سوي دي. په شاهنامه کې د کوچ و بلوچ په زرهاو بار کې نوم یې هلته لیکل سوی دی. دا هغه باعزته فرهنګ دی چې په دنیا کې د کفارو په مقابل کې په دغه فرهنګ رزمېدلی دي. دا هغه فرهنګ دی چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې د بلوڅ خواته راله او فرهنګ یې ولیدل، پوره مسلمانان دغه خلک دي او پوره او په هره خوا کې د لباس د خوا، د پوشاک د خوا د اصیل مسلمانان دغه دي او یوه کلمه ته ضرورت شته او ګرد مسلمانانو کلمه هم زده و. نو ټوله ولس ته دا ورځ مبارکباد وایم. خپله افغانستان متحده ولس ته چې مونږ د ټولو ولس سره په هره خوا کې خویشاوندي لرو، د ژبې مشترکات لرو. زموږ بلوڅان په ازبکي ژبه خبرې کوي، زموږ بلوڅان په دري بیخ الاکثریت خبرې کوي، په پښتو او په ترکمني په ټوله ژبو باندې سره یو دی او د ګرد افغانستان ولس نه سره پیژندل کیږي. دا بلوڅ دی، دا ازبک دی، دا تاجک دی، دا هزاره دی، دا پښتون دی. ګرد یوه جغرافیه لرو، یوه عزت لرو او یوه وطن لرو. خپل د وطن په ساتلو باندې هم اوژه په اوژه یو د بل سره یو موټ یو. خپل ګران افغانستان ته، باعزت افغانستان ته په خدمت ولاړ یو. په بلوچي به ووایم یو شعر: افغانستان منی پلین دوارند، بلوچ باترانی سرنگارند، شنیم روز تا هرات و فاریابا، مروچی برز بلوچانی توارند. عزیزانو، په هر خوا کې په یوه لاس شی نه کېږي. که مونږ په دا یوه ګوته به هېڅ شی یو وزنه به پورته نه کړو، که دا 5 سره یو ځای سي انشاءالله هر وزنه به پورته کړو. خپل د افغانستان په ساتلو باندې مونږ هغه آزاده، هغه افغانان یو چې خپل په جلا جلا فرهنګونه سره یو ځای کېږو او خپل افغانستان اسلامي اماراتو ملاتړ کوو او ورسره ولاړ یو. بیا هم ټولو ولس ته دا ورځ یو وار بل مبارکباد وایم. السلام علیکم.